د ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته چې رسول صلی الله علیه وسلم چې افترقت اليهود على 71 فرقه، يهودو کې یو او یا فرقې جوړې شي، وتفرقت النصارى على 72 فرقه، او په نصاراو کې چې دنه دوه یا فرقې جوړې شي. وستفترق امتي على 73 فرقه، او زما د امت چې دنه په دې کې ودریو یا فرقې جوړي. په یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم چې ولذي نفس محمد بيده، چا په لاس کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم ساده وي پاغمې د قسم چې زما په امت کې ودریو یا فرقې جوړي. به وی چې فواحده فی الجنه، یو په جنت ته او دوه یا په جهنم ته ځي. صحابه ته پوښتنه کوي رسول الله من هم، دغه یو فرقه چې کومه ده جنت ته ځي دا څوک دي؟ سمرو خیر ته پوښتنه دا وي د شیونه چې دوه یا چې کوم جهنم ته ځي دا کمی وي کمی چې به جنت ته ځي دا کومه فرقه جنت ته ځي دا څوک ده؟ ځکه چې موږ د جنتیانو لار معلومه شي موږ نور څه کار دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک دي چې زما او زما د اصحابو په لار باندې رواني، او هغه د مسلمانانو ټولګي د الجماعه امت اسلامیه چې د امت محمدیه د ډیرو فرقو کې تقسیم شوی، او هر یو دعوه ده کې چې جنتی زېما. په دې عوامو په دې ځل کې د تاسو راځي چې منګه سو ان شاء الله دا مسلې جواب به کوي ورکړي چې منګه سو، او دا خبر به موضحه کو چې دا هر سړی چې دعوه کوي چې جنتی یم نه دی وسیم پیژنو چې دی جنتی دی او کنه دی. ان شاء الله دا خبر به واضحه کو. خو دې هر سنه مخ کې د عوامو په منځ کې یو حدیث مشهور دی، او بعض علماء وی چې هغه په دې مسله په نه دي یا د جهل دلاسه وی، او هغه موضوع حدیث ته منګړت رسول سم حدیث نه دی، هغه باندې چا شي تپلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې اختلاف امتی رحمت، زمو په امت کې اختلاف چې دا رحمت دی، زمو په امت کې اختلاف رحمت دی. سوال دا پیدا کیږي چې دا حدیث صحیح شي، نو بدل ته رسول صلی الله علیه وسلم چې یو به جنت ته دوه به چرته دي جهنم ته ځي، دا خو دې رحمت ته دوی به بنیاد وېستو، هغه به جهنم ته ورسول، او موږ دا رحمت ته اختلاف رحمت ته نه دي. اختلاف خدا کسان چې جهنم ته ورسول. یو دویم الله سبحانه وتعالی دا قانون باندې کړی چې ولا یزالون مختلفین، د انسانانو کې به اختلافات دي الا من رحم ربک، مگر هغه څوک چې الله پر رحم کوي په کې اختلافات نه. و دې کې دوی رقم حدیث ځانه جوړ کړی د رسول سم ته په لړ کې دري چې اختلاف رحمت دی، او دې قران کې الله وی چې بده کې هیڅ شک نشته چې د رب العالمین کلام دی. الله وی نه اتفاق چې د رحم دی او رحمت دی. الا من رحم ربک، مگر دا چې وستاره په چاره رحم کې بیا غو کې فرقې نه جوړي. نزدې دا واضح شو چې دا خبر ځان سره ولګي یاد ساتي چې دا حدیث د سره شتینه. محدثین وایي چې لا اصل له، دې حدیث اصل نشته سند نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دروغ جوړ کړي موضوع حدیث یو کمزور یو موضوع ډیر سخی ځکه دا سوچ دروغ دی رسول الله په نوم باندې، او دا خلک ډیر استعمالي چې خپل باطل عقاید او دا ثابتول غواړي چې کله ته وایي چې ګوره پلانې عالم د قران او حدیث خبره کوي ته چې دې کې هغه بل دي چې نه دې دا خبره وکي عوامو ته وي اختلاف خو رحمت دی. چې دغه شری ته الله دې ستاسو کور کې اختلافات پیدا کړي امين به وي یو قسم نه وي خپل ځان لپاره او د امت لپاره رحمت دی. اخر د امت لګي دی وبو چې چار سکه کوي استاد کور کې الله اختلافات پیدا کړي نه کور خو هغه کور هغه کوري چې خلکو کې اتفاق خا او امت هغه امت چې به کې اختلاف یا او کې فرقې ډېری دا غو جدا فقهي مذهبونه یې څوک موږ د امام مالک مذهب یې څوک د امام شافعي مذهب څوک یې چې موږ بریلیان یې څوک دیوبندیان لکه دا رحمت ته نه ګور دي چې تضاد تا کدا خبر صحیح وې کنه او د اختلاف رحمت ونه دي سړي به خپل ځان د فارم د اختلاف غوړه کړی وي خو نه غوړه کوي چې دا پته ده دماغ دا وی زړه دا وی عقل دا وی چې اختلاف د رحمت نه دی بلکې د زحمت دی. دا یو عذاب دی رب العالمین.
چې خلک به کې اخته شي. نه دا خبره زما د څومره مسلې چې زبانوم د دې ټولو ناول په زړه کې دا خبره کینوه چې اختلاف د رحمت نه دی، رحمت چې دغه اتفاق دی. او دا حدیث کوم دی، د حدیث د سره دینه خو حدیث ته موږ په دی وایو چې خلک وته حدیث وینا خبره واضحه کو، نو دا سره حدیث دینه. رب العالمین په قران کې زه په زه امر کړی د دې چې اے مسلمانانو تاسو یو شئ، او به موږ ته مثالونه پیش کړی دي چې ورکم امتونه چې تباہ شوي دي، کوم خلک چې مخکې تیر شوي دي، ذلیل شوي دي، هغه دې د ذلیل شوي دي چې هغه کې اختلافات وو، هغه په یو لار نه وو. ځکه الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته چې ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، اے پیغمبر یقینا کوم خلکو چې خپل دین تقسیم کړی دی او په ټولګو کې تللی دي، هر چا خپل ټولګی دی، لست منهم في شيء، استاد غوی سره سکار نشته او د غوی استاد سره سکار نشته، او استاد غوی سره کار نشته او د غوی استاد سره کار نشته. کوم خلک چې اختلافات جوړي او فرقې جوړي، د غوی نه د پیغمبر سره سره کار دی او نه د پیغمبر د غوی سره سکار نشته. ولې چې پیغمبر چې کوم دین راوړی دی په هغه دین کې امر دی د یووالي، او دی وی نه موږ فرقې جوړو چې جوړې نبی خو ته د پیغمبر سره د کار نشته او نه هغه سره کار دی. د رب العالمین په قران کې وایي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. خدای به مثال الله راوړي، يهود وی چې نصارو دین څه دین نه دی او نصارو وی چې د يهود دین څه دین نه دی. الله وهم يتلون الكتاب، حالانکه دوی سره کتابونه اشتباه کتابونه کې خود ته موږ دانی دی چې دې خبرې وکوي. مو خدای ویلي دي چې يهود ته چې تاسو چې کوم پیغمبران دي په هغه ایمان راوړي، دا غینه بعد چې کوم پیغمبران راوړي کوم تاسو په پیغمبران بعد په هغه ایمان راوړي. چې عیسی علی السلام راغی نو دوی له بکر چې ایمان راوړي، نو دښمنی شروع کړه د نصارو سره، وی نصارو سره دین شتینه، نبی نصارو له بکر وی چې هغه حق یې منل کوم چې د يهودو سره دی، ناغوم بس داغونه به انکار وکړو، داغو د پیغمبرانو نه انکار وکړو، مونږ یې نه من زه په ځای الله دغه امر کړی، زه په ځای او دغه ایتونه ټول مونږ نشو راوړی، ځکه ټول راوړو هغه د لاس زمونږ ټیم ډیر ولې. الله سبحانه وتعالی په قران کې وایي چې نوح علیه السلام ته او اے پیغمبر ستانه مکه چې څومره پیغمبران تیرې ټول ته موږ یو وصیت کړی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه، چې په دې دین باندې مضبوط ودرېږي او فرقې ما جوړوي. دا د الله سبحانه وتعالی وصیت ته ټول ته نوح علیه السلام نو او د اوسه پورې او موږ ته ټول د قیامت پورې د رب العالمین وصیت ته چې فرقې باندې جوړوي، فرقې به نه جوړوي، ټول به یو شي. ذکر الله سبحانه وتعالی سوی واعتصموا بحبل الله، او مضبوط راونی سي د الله رسي، او د الله رسي نه مراد څه دی؟ قران او حديث. واعتصموا بحبل الله ولا تتفرقوا، فرقې مو پیدا کوي. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. او اذا الله نعمت رات کې چې پتا سو باندې کړي او تاسو ورونه کړی ضروري زموږ بزرګونو کې چولې مینه محبت زموږ بزرګونو کې چولې. مده الله سبحانه وتعالى امر دې مونږ ته واعتصموا بحبل الله. قران او حديث راونی چې په دې باندې اتفاق راځي کې مونږ ته ویلې. نو کله دې چې ویلې چې واعتصموا او راونی چې مضبوط خپل مولیان ولا تتفرقوا فرقې ما جوړوي. نبی به دا خبره صحیح وي نه نو چې الله مونږ ته امر وکړي چې خپل مولا راونی سي او د بل د مولا غو سره منی نه کاغه حق او کاغه باطل که هر څه پرې دی او به یو شي. نو څنګه مونږ یو شو هر سره وي چې زمام مولا صحیح وي، زمونږ مذهب صحیح وي، زمونږ کتاب صحیح وي. قران او حديث ته یو نه ګوري چې قران او حديث سوي. الله دې کې دا نه دی ویلي چې ګوره تاسو په فقهي مذهب باندې راځم شي، دا نه دی ویلي ګوره، او نه دا ویلي چې تاسو په امام باندې راځم شي. د رسول صلی الله علیه وسلم نه علاوه خبره زکو دې کې موږ ته ویلي تاسو په قران او حديث راځم شي. دا د رب العالمین قانون دی او هغه خو دی وي په قران او حديث باندې تاسو راځم کې دي شي، دین له تاسو نشي راځم کې چې شو موږ قران او حديث ته رجوع نه کړی. زه ته قسم خورم په دې خبره باندې اسی بزن نه ستړی کوي چې مسلمان به یو شي، چرته نه یو کی چې ستا مشر جدا شي او ستاسو جنډي رنگ جوړ شي
او استاد جماعت جدا نوم کې خو دی شي او زنده‌باد مرده‌باد شروع شي او د خپل استاد او د خپل عالم او د خپل مذهب د لپاره مرګونه سره کوي او د غیر لپاره حق پریدي د غیر لپاره قران پریدي حدیث پریدي په الله پورې خاندي د الله په دین پورې خاندي په دین کې نقصانات او کمې راوباسي ته څه چې لکه د سره په اتفاق وکي دا غسړي چې قران او حدیث ورته یدریم دي سبا د باز کسان چې ګرځي وي تاسو وایي چې په قران او حدیث کې تاسو وایي چې په قران او حدیث کې تاسو لفظ ته وګوره وي تاسو وایي چې قران او حدیث کې نو ولته په قران او حدیث نه مې انسه نه منګم الحمدلله د دې چې منګم الحمدلله منګم مطلب دی چې منګم منو خدای نه مخکې نور کتابونه دي موږ سره مولیان دي غټي خبرې دي نو تاسو چې دا وایي چې په قران او حدیث کې دا لفظ نه تاسو چې په قران تاسو وایي مطلب دا دی چې د قران او حدیث تاسو منئ موږ نه منو د تاسو چې وایي چې په قران او حدیث کې هر مسله ده نو دا مسله به کې موږ ته وخایي دا سره اتفاق تاسو سره کې په قران او حدیث باندې ده دغه خطر چې په قران او حدیث کې څه کمه راوباسي د دې پورې خطر او که یو ورځ ما په درس کې دي چې وي په خپل بیان کې چې د فقه په کتاب کې پلاني مسله نشتی پلاني ټول دنیا خلک بسره اوچتای د فقه کتاب کې مسله نشتی هغه دومره غټ مولا هغه مسله پاتې شي نو زم ته دایم دومره غټ رب العالمین دین چې ناقص پاتې شي د عرش باندې چې کوم رب ناس هغه مسله یې او ستاسو مولا ته یاد و رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم راغلی لتبین للناس الله ما تدین لګره چې خلکو د دین واضحه کی دا کار د دین واضحه کول او غو دین د قشم پرې خوستا مولا واضحه کو بیا وسه دې مقابله خبر مې دې پورې کوي دا سره به تاسو اتفاق کوي چې دا خبرې کوي وزدا دا وکوم زه الحمدلله دا زما ایمان دی او دا زما عقیده ده او دا زما دین دی چې د زری برابر مسله په قران او حدیث کې شتي او چې د قیامت پورې کومه مسله راځي د قران او حدیث کې شتي او چې سړی په نه پوهیږي دا موږ ذمہوار نه یو اوس ما به یو کدو سره راشي ما ته وایي دا مسلمان دي نو موږ هغه ته چې سر کدو ته به نه دي دا موږ ذمہوار شو ته ورشه په تکړه علماء په چې کوم ربانيين او الله العلم ورکړي دا مسله څنګه وباسي قران او حدیث چې دې سره به ما به راشي او زما د عقیده الحمدلله چې قران او حدیث یو کامل دین دی په دې کې هر مسله شته ابل طرف ته سره وینا تاسو وایي په قران او حدیث کې دا مسلې شته دا خو به کې نشته دا به کې نشته او زموږ په کتاب کې شته فقہ کې شته زموږ د اتفاق ورایي نو چې که زمونږ امورونه درې سلور زره کالم شي کنه خو زموږ د دې سړي اتفاق نه راځي زموږ عقیده بدله زموږ عقیده دي چې رب العالمین وما كان ربك نسيا زموږ د رب نه خبره یریږي نه خپل پیغمبر ته واضح ویلي دي اکملت لكم دینکم استاسو ما دین نن بالکل پورا کړی دی او الله ما پورا کړی دی وینه کمې بګشتي زموږ د اتفاق ناراضي دا مې یو مثال تاسو ته پیښ کو چې لکه د قران او حدیث والا او د هغه خلکو چې هغه په خاص مولا په خاص مذهب په دې بسم د اوس اتفاق چرته ناراضي دغه چې هغه په ډیرو ځایونو کې تاسو ورانیږي ټول دا کار کوي ته د قران او حدیث ته مجبور یې هغه د خپل مذهب او د خپل مولا او د خپل کتاب نه مجبور یې هغه تاسو اتفاق په دې خبره معنی نشي کولای ځکه الله واعتصموا بحبل الله قران او حدیث راونی شي حدیث کې راځي چې الله سبحانه وتعالى یو رسید د قران چې دغه قران د دې مثال لکه الله یو رسید دنیا ته راکوزه کړی دا نو دا رسید چې سکونی چې رسول سموي نو برابر وخیږي او چې دا رسید مونږ نشي نو لړ بشي او کوی کې وو د نو لګي مړ بشي تاسو څنګه د قران او د دین مثال چې دا دی ونه برابر وخیږي او چې دا دی پرې خو کتاب راشي او د ملا تیر ودی ماتي او تباہ برباد بشي او که هر څه نشي بیا کتابه کې پرې منځ کې چې د نری تارونه ډیر راونی شي خو باقي کار نه کیږي واعتصموا بحبل الله الله سبحانه وتعالى في القرآن كيسوي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لغينا مخكي ويلي وأن هذا صراطي مستقيما أو يقينا دا زمان لاردا لوي نيغ لاردا زمان لاردا خبي يسوي ولا تتبعوا السبل بيديروا لارو بسي مزي ولي الله فتفرق بكم عن سبيله ندي يوي لاري نبتا سواري چې په ډیرو روان شوي نو د یوې نه به تاسو واورئ مطلب دا شو چې د حق لارې څو دي یوه ځکه ویل وان هذا الصراط یو لار ده
ولا تتبعوا السبل فديروا بسمزي ولي فتفرق بكم عن سبيل یو لار ته سبل ډیرو ته وي نو حق یو لار ده او د باطل ډیرې لارې او یو لار ده قران او حدیث. قران او حدیث چې کله به من کې وو نو زموږ په امت کې به اختلافات دا به نه پیدا کیږي. چې کله زموږ د مزنه قران او حدیث درشو بیا به بشمار اختلافات چې دا موږ سره پیدا شي. رب العالمین په قران کې وایي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اي مؤمنانو دیو بل سره دشمنیانی اختلافات او دیو بل نه جدا کېږي ما په فرقو کې تقسیمېږي ما ولي فتفشلوا وتذهب ريحكم نو طاقت به ختم شي او دشمن ته وسپخ کار شي. او دې سیده و چې کله يهود او نصارا په مسلمانانو باندې سامنے کول غواړي نو بس په دې د اسلام په نوم چې کوم خلک ځان ته مسلمانان وایي سينو مسلمانای په دې کې به دې کسانو ګوري چې هغه بالکل د دین نه وتی خلک خو نوم به چا ورودي د مسلمانانو نو دا به استعمال کې به د مسلمانانو کې دنه نه خپل کار به وکي او نوم به داولږي او خبره به دوشي چې مسلمانان په خپل کې ختی نور اصل کار دی چې يهود او نصارا به خپل دښمنی وباسي. نن سبب دې څومره امتونه چې وستي کنه او څومره مذهبونو دینونو ولا خلک دي مذهبونو مراد دینونو ولا يهود او نصارا اندوان سکه چې څومره په دې ټولو کې زیاتې فرقې ده به مسلمانانو کې ځکه چې شیطان حریص دی. شیطان څه کار دی چې په يهودو کې فرقې جوړي هغه د يهودو څه کار هغه تاسو په ته چې د يهود چرته دي جهنم ته دي نصارا سیم دغه ته روان دي سیکان ته روان دي اندوان ته روان دي نور د قبر پرست او بابا پرست ټول ته روان دي کار دغه د مسلمانانو سره کوم چې جنت طرف لاري نه ولې چې دوی جنت ته لاړ نشي چې جنت ته لاړ نشي ناغي سره وسو دوه فرقو کې تقسیم کو او چې په فرقو کې تقسیم کو نو دین هغه جړل ولا بالکل راوي استخدام کوله ځکه چې د دې سړي دوستي او دښمنی به بیا دغه فرقې د پاره الله به تیر منځ نوځي. اوس مسلمان چې قران او حدیث مانی د دوستي او دښمنی د سره لپاره ده د الله لپاره د رسول الله سم لپاره د قران لپاره د حدیثونو لپاره خفرقې ولا دغه سره چې زموږ د فرقې پلانې مشر او دغه طرف ته دعوت ورکړي او په مخ بیانونو کې داخلو ملي او پلاني بزرګ دي او پلاني بزرګ دي نه د دوستي دښمنی سره لپاره شو دغه مشر لپاره شو رب العالمین د دنیا پاتې شو. اوس کې وسړی په رب العالمین په خبرې کوي ولعیاذ بالله او داغه خلاف کوي نه د دوی له بنه غوسه ورزي او نه په خبرکی ولې ځکه چې داغه خپل دوستي او دښمنی د خپل مشر لپاره کې وسړی د رسول الله په سنت ورو خاندي نو کې دي چې د وسره په کوم شریک شي و بخاندي خو ته داغه په مخ کې داغه د مشر نوم والي چې تاسو رسکه په دې کې ډېر مثالونه د دې فرقو نقصانات یو نقصان دی چې مینه او محبت د دغه فرقې ور لپاره ښه کته د غوی د فرقې سره تعلق ساتي نو ته صحیح ټیټ مسلمان یې د غوی د فرقې ته داخلي شوه ست ټیټ مسلمان خبره کړه ارسه کې چې سکه کوه مزيب دي غزان به نوم دغه فرقې کې او ځکه دغه فرقو نومونه د غسل ضرورت دي دنیا دی په پاکستان کې ښه د دوی سره چې تر چا سره مرګري شوی کنه نه ته به صحیح دین باندې خو بشر ته دي چې دوی سره مرګري کوي چې دوی سره مرګري به صحیح او کله دوی نه جدا شوی به تباہ برباد شي اگر کته به صحیح دین باندې او مثال خپل مثال په دی باندې د عبد الله ابن سلام رضی الله واقعه ده. عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د يهودو یو غټ عالم او پلاری معلم او دې تکړه انسان او په دې يهودو کې هغه سخت مشهور بس الله سبحانه وتعالى سینه کولاو کړ دې دین ته او دین قبول کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وی چې رسول الله زماده قوم در باندې امته مسله جوړي نو په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه ټیم کې دغه يهود راځي رسول الله ته چې عبد الله بن سلام هغه دنه وره رسول الله ته کزه تاسو ته وایي چې عبد الله بن سلام اولی ته پوښتنه عبد الله بن سلام څنګه سره نو عالم دی او د عالم زوی او خسړی دی او د خسړی زوی او کزه تاسو ته چې مسلمان شوی د نبی وی جاهل او د جاهل زوی او بیزته او د بیزته زوی ډېر ټیم پکې نه دی لګیدل د رسول الله په خبره کې یو څو سکند پکې لګیدي یو څو سکند مخکې عالم او د عالم زوی
او خسړ او د خسړی زوی او یو څو سکند بعد جاهل او د جاهل زوی شو او بيدین او د بيدین زوی شو. دا دلیل له بده باندې چې هر فرقه ورګه د مرز دي چې دا غو سره وی دیندار او چې دا غو نه وړي نه صحیح بيدینه. ځکه خدای فرقې په یو بل باندې د کفر او د فتوی لګي چې یو فرقه له پلاني کافرانو دی بل پلاني کافرانو دی بل پلاني کافرانو نه بدی کوي یو کس دا ته پوس پزړه کې لازم راغلی ان شاء الله چې شیخ صاحب ته خدای خبرې کول استا فرقه نه ده چې نور فرقه ولا ته کرچته گمراه او چې د بدعتيان و دا هو ته کوم د نه راځي. زدا وما سلفیت کوم منهج چې دا منهج دی دا فرقه نه ده او په منهج او په فرقه کې فرق د نظریات ساتي. منهج عقیده ته وایي زجی داود کوم یا زجی کم خپل خبره د خلکو منځ کې خروم هغه زه د قران او حدیث مسله خروم زه د فرقي خبره نه خروم ګره چې نه زمونږ پلانې مشر دی او زمونږ د جنډي رنگ پلانې دی او زنده‌باد مرده‌باد چغي وو او چې څوک د دې فرقې سره دښمنی کوي بزاغه سره زمونږ دښمنی منګه دا وایو دا زمونږ عقیده ده چې قران او حدیث د زمونږ دین دی چې څوک قران او حدیث مني دا زمونږ ورور دی او چې څوک قران او حدیث نه مني دا زمونږ دشمن دی. زمونږ مشر چې دا محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د دین چې څومره مشران علما تیر شي دا ټول مقدر او احترام کو. دا چا خبره چې د قران او حدیث سره برابر هغه ول منو. دا چا خبره چې د قران او حدیث نه خلاف او خطا شوی او انسان خطا کی د دې قدر او د احترام سره موږ داغه خبره پریدو خو دغه سره دغه قدر او احترام کمیږي نه. هیڅ انسان خطا کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم علاوه د رسول الله علاوه چې موږ وایو چې صحابه مراد یو سړی به ماته کلی ولي سي مې دي جوړ زموږ سابق سي بلکه هغه نه پوي زم د رسول الله علاوه چې څوک دي چې کله دا خبره د قران او حديث سره ټکراو خوري هغه پریږدي. خو مطلب دا نه چې به ادبي وایو پریږدو به سره د احترام او د ادب موږ به جوړو د دې مسله کې حق ته رسیدل بس. نو دا منهج دی دا فرقه نه ده. پوه شو خبر واضح شو په منهج او فرقه کې چې فرق کوي. د فرقې خپل مشرانی د رسول صلی الله علیه وسلم مشران ټاکلي خپل کتابونه دا کتابونه څنګه خو دې خو نشي اورېدل او نه د چا مجالي چې دي سوي چې بدی کتاب کې غلطي شته والله ترې فرقه ولا په مخ کې وایي چې تاسو په کتاب کې غلطي تاسو رسکه او دا کتاب به یو انسان لیکل او الله په قران کې وایي د قران په باره کې الله وایي ولو كان من عند غير الله او کدا قران د الله نه لو بل چا لیکل ویل وجدوا فيه اختلافا كثيرا بدی کې ډېر اختلافات وي د خبرو کې متکراو علماء د دې مطلب دا شو چې د الله نه لو چې سوکم کتاب لیکین به کې اختلافات او کمزوري خبرې وکړي انسان دی کې خو یو عالم مثال کې کتاب لیکل ډېر جلد کې دا غیر کتابونه چې څه خیال چې اولنی ټکی نواله او د اخرنی درشم کتاب چې د پوره کړی دا ټول خبره و بالکل صحیح انسان دغه لازم په یونیزي کې به خطا شوی په یوزي کې به واقع کمزوري نقل کړي په یوزي کې به دلیل کمزوري نقل کړي په یوزي کې په بل څه مسله کې خطا شوی کو انسان نو دا د الله فیصله ده چې د الله د کتاب نه له چې هر څوک کتاب لیکي کوم انسان مخلوق لیکي نو پای کې مسله یې نو موږ بس کوو د دې مسلې سره دا مسله به پریدو او کومې چې روغې مسلې دی هغه به ابو ومنو او چې څوک راته غلطي وکړي دا به شکر ادا کوي چې د استاد کتاب کې موږ غلطي وکړو خدای کار فرقه ولا نشي کوله هغه مجبور دي د خپل مشرانو نه. دویم نقصان پکې دا دی چې د خلکو په ژوندونو کې د رب العالمین د کتاب او دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو قدر چیرې دا کم شو. دریم نقصان پکې دی چې د خلکو په ژوندونو کې یو بل ته بغض پیدا شو. هغه نقصان ظاهر کې ګور ټول موږ مسلمانان خو په دې ته قسم خورم په الله باندې چې دې فرقه ور دی یو بل سره بالکل نه لګي او چې کله د علماء نه د مشران چې کله دوی په یو سټیج باندې کینی او بیان ته چرته نه شي ټول به دې کرسي باندې یو بل ته شي د سترګو باندې ګوټ کې وته شي ګوري لکه ته چې کافر سره بخوا کې ناشته نه لې او په یو بل به دا بیانونه کوي د خلینو به د زګونه زیو دا ځم به ګرم کړ بابا نه د کفر او د بدعت فریدا ټول دې د لاسه چې فرقې جوړې شوې درته ما د فقه یو کتاب دی د احناف د فقه باقي کې دا خبره لیکلې ده چې څوک د امام سي په فقه باندې عمل کوي دغه په مذهبي
نو هغه دا نه دی جایز چې خپل لور یا خور د امام شافعي مذهب ولا ورکی. امام شافعي مذهب ولا نه چې د خور لور راوستي شي. دغه اهل کتابو مسله چې ده، اهل کتاب يهود او نصارا چې دي دا غوینه مونږه واده کولای شي، خو زمونږ نه واده نشي کولای. دا اوس ګرځه وینا خیر دی، په دې کې خیر ده، خیر دی. مسله کفر او اسلام ته سم رسیدلې ده چې امام ابو حنیفه مذهب ولا د امام شافعي مذهب ولا جنین نشور کول، خدای غزين جنکی را ولا او څوک چې د امام شافعي د مذهب نه وړي د امام شافعي مذهب ته هغه باتیا دوری وي او په جمی کې به خو بو کې بلغو په ورکېده. دا مسله دغه پاتې شو، د فقه اختلاف پاتې شو کنه، د کفر او د اسلام مسله ته جوړه شو، د کفر او د اسلام مسله ته جوړه شو. او په دې کې به دي چې نور ډېر نقصانات دي. نو کوشش دا کوي چې ځان د فرقه بازینا او د فرقون ځان بالکل لري ساتي. والله که خپل دین دی بکاری او خپل ژوند دی بکاری او په آرام او په سکون سره خپل دینداری کول غواړي، د فرقون ځان لري ساتي. په کوم ځای کې چې د قران او حدیث ملويږي باقي عمل کوه او خپل دوستی او دشمنی د رب العالمین د پاره ساته. چې څوک د الله دین مني په صحیح طریقه د سره دوستی کوه، چې څوک یې نه مني د سره دشمنی کوه. بس لنډه خبره ختمه شو. خپل مشر په هر ځای کې محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم یاد وه. او زموږ د دین چې کوم مشران علما تیر شوي دغه ټول قدر او احترام کوه، خو دومره قدر او احترام مکه چې پیغمبر درجه ته ورسي، او دومره سپکاوي ولم کوه چې لکه عام خلک ته جوړ کو. ته به ډیره کې ناسي غریب د دیاړي نه خبري او د بلاکونو نه د بیلچې نه خبري، او په هغه غټ علماء په څه کوي، په هغه باندې بیره دونه کې نه خیر دي څه نه دل نه وبګنه به دي سم مکوا. دوه طرف ته غلط دي، په منځ کې وشي دی عالم غلطی ته واضح شو، بس الله دی وبخي دې مسله کې حق ته نه ورسېدل. ډېر خسره نیک انسانو عالمو خدای چې انسان نیکو عالمو تقوادارو پرهیزګارو، خو اخر کې سو انسان و دې کې خطا شو. نو موږ دا غلطی نه منو، نه د خپل منهج جوړ کړي. ان شاء الله کامیابی به تاسو جره په دغه طریقه باندې ملاوي شي. او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویلي دي صحابو ته نصيحت کو او هغه ته ویلي ومن يعيش منكم، او څوک چې تاسو نه پاتې شو فسير اختلافا كثيرا، تاسو کې چې ته وګورئ ژوند ملاوي شو نو هغه ډېر اختلافات ویني، یعنی د مسلمانانو کې اختلافات پیدا شي. په رسول الله صلی الله علیه وسلم علاج کولای چې د اختلافاتو به وزي څنګه فعليكم بسنتي. نو د اختلافاتو په وخت کې وګوره زموږ لار مضبوطه راونی سي، وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، او د خلفاء الراشدين لار مضبوطه راونی سي، ابو بکر عمر عثمان علي رضي الله عنهم اجمعين. عضوا عليها بالنواجذ، دا غاخونه به دي سره بند کوي، غاخونه را بندول څوک پرشته به دي غاخونه نشي بندول، خو مطلب دی چې غاخونه کې کوم شی ونی وي چې ډېر مضبوطي، دا لار مضبوط راونی سي چې اخو دي خو نشي. او ابو بکر او عمر او عثمان او علي رضی الله عنهم دا چا په لارو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا حل کته چې نن سبا د دې اختلافاتو نه تبد شي او د فرقه بازین وځي، نو بس دغه رسول صلی الله علیه وسلم ونیسه. دوه خبرې دې مسلې سره پاتې شو چې هغه مختصر بیان کو. یو دا چې منګه سو کو عوامو منګه سو. جواب دا غي دی چې الله سبحانه وتعالى موږ له عقل لا کړی، او الله سبحانه وتعالى چې کړه د شیطان را ولېګو او هغه د آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه، الله په علم کې دا و چې د شیطان به فرقې جوړي او دی به خلک گمراه کوي او دی به قسم کوشش کوي، هغه خصفه رب العالمین ته مخامخ ویلو چې زه به دا کار کوم. الله وتم دا ویلو چې نیکان خلک به زه نه ساتم. او دا خو د رب العالمین فیصله د مخ کې نه ده چې په دنیا کې به گمراه او حق پرست او ټول به وي. بیا به کې الله موږ له عقل لا کو او موږ ته یو کتاب نازل کو قران، به پیغمبر راولې چې دا قران واضح کی، نبی موږ ته دا وی چې دې قران او حدیث پرانا کې به تاسو حق او باطل پیژنئ. صرف پدې کار نه کیږي چې یو مولا تقریر کوي او په تقریر کې دا وي زه په حق یم، دا بل لوته بوتل غریب بهر ودرېدو نو موږ سو ناغه کړي سړي چې ته موږ سو کوته په سمای دوه کړي وی هغه چې موږ په حق یو. ها بل يهودي راغی تقریر وکړه، ستا په کې کې يهودي مولا تقریر وکړو او دی يهودي وی چې زه سم زه په حق یم، نو دې په وجه چې موږ سو
دسی به وایي دی به ډایرکټ دغه رد وکړي چې دروغ وایي ولې به دی دغه رد کوي ځکه چې دی وایي چې دی د قرآن او حدیث زموږ د دین خلاف دی نو دغه شان چې هر مولای چې د قرآن او حدیث خلاف وي دی دا خبره غلطه کوي چې موږ جنتیان یو او موږ کامیاب فرقه یو ته به د اعمالو ته ګوري اوس مثال به دې سره کومه موضوع ډیره وګړه ده ته د بریلی سره ناسي او هغه جمعه کې تقریر کوي بریلیان وی د جنت ټیکه زمونږ ده او ځکه د شنه پټکې نه چوري ځکه چې په جنت کې به لباس په کم رنگ کې نو دوی راول نه ځان تیار کړي چې د جنت ټیکه زمونږ سره ده بس د شنه توتیان بډاری کورځي جنت ناغو بار تقریر کې منګم اوریدي تاسو اوریدي هغه دغه داوا کوي چې د زمکه په دې مخ باندې زمون په شان دیندار خلک د سره نشته نه ته به نه چې څه وکم ته زړه غټ ساتي چې کړه د دې خبره دی ووريده نه د بل یو عالم سره وکینی چې داغه په دینداري او په تقوا باندې است یقیني چې دې یو عالم دا خبره کوي ناغه به ته پوښتنه چې منهج یې څه دی منهج دا دی چې قبرونو لذي منهج دا دی چې باباګانو ته چیرې وای منهج دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته چیرې وای هغه حاضر ناظر غني او په خپل جماعت کې ولزې پر خو دې دلته منزل راځي منهج دا دی وای مړی په قبرونو کې همیشه ژوند دي دا ما تاسو یو مثال پېښ کو دي شیعه مبارکي والزه ته دې شیعه ته پوښتنه خپل عالم نه وکي اب ته چې منهج یې څه دی منهج دا دی چې صحابه ته کنځلي کوي منهج دا دی وای ټول صحابه کافران دي سوای د سلورونه منهج دا دی وای د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو کې بعضو بیبیانو ریاض بالله زنا کړی دا منهج دا دی چې کوم قران چې موږ سره دی دا صحیح قران نه بلکې صحیح قران چې هغه بيزو خړلې نو دا خبره به تاګه ته کې هغه به ته خبره به کوزي چې تاسو نه کوم د دې سره وایي چې جنتی او زما فرقه د جنت ته تلو لایق ده نو په دې کوم څه چې موږ سوکو په دې کې د سوکو سوال شتي خبره واضحه یو سړی د خپل مولا طرف ته دعوت ورکوي یو عالم او یو خاص کتاب ته و چې په دې کتاب په څوک رواني هغه په حق دی او په دې مولا په څوک رواني په حق دی او چې د خلاف کوي هغه باطل دی ته بدانه چې څه وکم ته به بل عالم پسې ورشي هغه وایي چې منهج څه دی و منهج دا دی د بوتوي چې منهج دا دی چې هغه وایي چې قران او حديث که هر څه وي خو زما کار د خپل مولا سره دی که قران او حديث هر څه وي زما کار د خپل مذهب سره دی که قران او حدیث سره سوي زمونږ بزرګانو چې کوم کتابونه لیکلي زما کار دا خسره اوس په دې کې د شک پاتې شو چې څوک په دې کې څه شتي څوک خبر واضح شو قران او حدیث لا هغه ترجیح نه ورکړي خپل بزرګانو له خپل مولانو له ترجیح ورکړي نه دې کډیر وي چې موږ هغه فرقه چې کوم په جنت ته ځو موږ هغه حقدار یو موږ هغه صفات دي ایسي لګي لنډه خبر رسول صلی الله علیه حدیث کې کړي ده صحابو ته پوښتنه رسول الله سوق دي جنتیان وي سوق چې زما او د صحابو په لاري بس ختم شو پاتې به کیسه شو نه زما او د صحابو په لاري او د څو فرقې چې د غو جوړي شي دا فرقې کدا فرقې د صحابو په وخت کې یا د رسول په وخت کې نه بیا موږ ویلې شو چې او کې دي شي د چې کوم فرقې دي د رسول په وخت کې و نو دا به جنتی وي رسول الله وایي زمالار او د صحابه ولر نو دا شان چې کوم عالم مختاشي انسانان دي بس د قدر احترام سره خبره پریدو هو د رسول الله د خبرې د پاره به د خلکو سره جنگوم کو داغه د سنتو د پاره به هر څه کو قرباني به مور کو او داغه په سنتو باندې مزان ووجو پغې کې د چا سره گزاره نه کیږي او په مليانو کې گزاره کیږي